کړې وه مظاهرې کې د ایران پر ضد دونه شعارونه نه ورکول لکه پر مرګ پر طالبانو امارت سې ویل پوچ کوم اورد ټکي او بد کړی یې پرون په فکر کوم لندن جرمني کې وه وو پرون جرمني په کې وو په لندن لندن په فرانسه کې هم ولم اتوره یاره که اسماعیل په مظاهرو باندې کار کېدلی نو خو منظور پښتون زښته ډېرې وکړلې یو بل د مظاهرو په قصه کې نه اوسېږئ چې څومره یې کوي لاس دې خلاص شي پوه شوې د ایران په اړه یې څه نه ویله ټول پوچ اورد او ښکنځل یې امارت ته کول دغه د دلته یو بل شودا راته لیکلي دي وایي کله لایف راځي هغه غپ لګي هغه غپ یو لګي لیکلي وایي کله لایف راځي جنرال صاحب د وکیل خبره در باندې واورم نه چیشته را باندې اوري لرې کا څه د سړي زوی ده ملک خان ډېر خبرې کوي لایو کې بناستي هغه کسانو نه ډېر لرې ګرځه دغه تش اخوا دې خوا کړي همدغه شیرزاد و همدغه کسانو زه باندې یو دانه زموږ ډېر ورته ویل په خدای دې مذبذبو کسانو نه لرې ګرځه جنرال صاحب دغسې کسان ډېر هغه کړل نو دی خپله مذبذبه ده نو څنګه به ترې لرې ګرځي خدای خدای ماته دې ورځې سل کسه وایي دا شیخ مه رااخله دا خو د ولې دا نن دې ماته د یوې ښځې سپارښت ونه کړ قرآن نشر کړه میسیجونه دی بالکل خو څه وکړو موږ هم د الله د رضا لپاره لګېږو دې ښځو ته حقوق غواړي موږ ژوند ورته برابروو نو چې یې وکړو جنرال صاحب زه لکه چې موټر شوی یم زه به یې ښکته شم هغه راکوي بېرته راوخېږم شاید سم یې ولاکه پیغام خو ما فول آپشن درته هغه کتې وګوره یو وار ښکته شه بس راشي بیا کار کوي ته حرکاته څه زه به دې بیا ښه راجیګ کړم دغه دی ګوره زه کسان لرې کوم ته راځه اوس دا کس راغلی دی د هغه والا ناسته منظور پتلون څوک هغه صاحب راغلی دی و ما ته نه ښکاري ته دې دا مایک خلاص که نیک زما السلام علیکم نیک خو زما کار کوي ولې څنګه شه د خیر دی تاسو ښه یې صحت ښه دی ښه کار چې کوي څو مړي م پیدا کړل تر اوسه منظور پښتون صاحب مړي پیدا کول خو ستاسو کار دی حکومت لرئ زموږ څه کار دی ښه ستاسو څه کار ده نو تاسو خو باید مونږ پورې صبر کړی وای که نه څنګه شو و چې خپرونې م کولې ودرېږه زه واسطه کوم زموږ صبر دی نو تاسو خو مونږ تاسو پورې کوم صبر صبر ونه دی که تاسو؟ که نه چې مونږ کسان پیدا کړی وای دغه هغه ته ریکویسټونه مه رالېږئ زه څوک نه راجېږم چې 2000 ریکویسټ راولېږئ چې یاره مې سړی جګ که بیا دلته ما سره د امیج دپاره مه کښېنئ چې دلته را سره چارزانو وهئ پلترۍ وهئ تر څو چې زه لایف ختموم تاسو ناست دی راسئ خپل نظر مو ورکئ زه عزت دلته شپږ کسه جایږي زه شپږ نور بیات راواخلم نور او که ته وایې چې شیخ دی ولې داسې باره کښېنولی خو ورور اکاونټ هم شیخ را کړی انټرنټ پیسې هم هغه رالیږي نو خو خود به یې کښېنومه نور شیخ کی چی شی دی والا نہ قسطان نہ کوئی عقل نہ کوئی شکل ټایګر صاحب ولې دې مایک با خلک دی راسي دلته اجاره د سره واچي بیگ زمان دی بند خو جنرال صاحب خبرې کوي په نوبت خبرې کوي نو چې هغه هم لګي او زم لګي نو به نه کېږي مسلم اوروره ته د سره غږیږه مسلم اوروره ته د سره غږیږه چې زه دلته پکې یو د مار بچای را پیدا کړم یا ټایګر وروره تا ویل چیرې دي څنګه کیسه خیر دی الحمدلله ته ښه والا صحیح جواب نه کوم شیخ ته د طالبانو په لمن باندې تور داغې ته خبرې مه کوه چپ کښېنه د ډانس ویډیوګانې د دنیا کې خپرې شولې جنرال د صاحب ډانس ویډیوګانې د دنیا کې خپرې شولې دا پر بیا ته خو خبرې مه کوه هر بکیا سړی ته طالبانو کې حساب کړی چای والکه چې زه ذکر بکایم هم د خپلې خاورې یم د افغانستان یم د پاکستان نه یم خبره ده چې جنرال صاحب تا نه پوښتنه وکړه چې تا انتظار کړی وو څنګه تا ویډیوګانې خواخوږي ښکاره کوله تا خو به لږ معلومات کړی وو بیا به دې دا خبرې کړې وي د هغې پوښتنې جواب غواړي د څه خبرې ما کړي
دا خو اوس منکر شو جنرال صاحب. منظر پښتون چې هغه سیا ویډیو اول ورځ نشر کړي و دغه په اړه ګوره څنګه چې رسنیو کې تاسو خبرې کړې دي چې دومره مړي شوي دي دا شوي وغه شوي هغه خبرونه اورېدلې په خپله خو ګرځېدلې نه چې د مړو د پاسه ګرځېدلی چې دا مړي شوي دي. نو دا خبره ما اورېدلې دي ما ولې ونه ویلې چې ما ته ګټه مرسته اسنادو ته مې بیانونه عمر کوي دا خو نه د چار سړی ورځي خو دا خو د حکومت کار دی چې هلته لاړ شي د ایران کې چې کوم دا خو د حکومت کار ده صحیح ده دا خو د حکومت کار ده تاسو چې ایران کې اوس نن تاسو چې کوم سفیر په ایران کې ناست نن هغه ولې نه راځي پریس کانفرنس ولې نه کوي چې زه په ایران کې هیڅ داسې پیښه نه ده شوې هیڅ د معلومات نشته ودرېږه صبر وکړه تا خو تر سفیره پورې نه ودرېږه چې میاشت وشي صبر وکړه ته دا خبر ته میاشت نه 15 کاله به کېږي تا د هغه ګیلامن قاتلان پیدا کړل کله به پیدا کړې زه په اوله ورځ د قاتل نارې وم چې چا کړی دی چا کړی دی چې چا کړی دی ما په اوله ورځ غږ کړی دی ما نه دي ویل چې ما نه ورک دي ته خو ما ته ووایه چا کړی دی چې هر چا کړی ما په اوله ورځ غږ کړی تا نه دی اورېدلی دغسې ما هم په اوله ورځ غږ کړی تا نه ده اورېدلی نه تا نه دی کړی تا نه ستا یو د ایران کې ستا سفیر ناست دا بیان یو ورځ ورنه کړ چې زه دلته یم هېڅ پیښه ما ته وښیه لږ صبر وکړه ته د ګیلمان قاتل ما ته وښیه هغه لاسې چې نور درته وژلي دي هغه راته وښیه راته ووایه چې دغه سړي وژلي دي دغه ثبوت ده ته خپل قاتلان نشي پیدا کولی ته راځې د ما په سیاست کې ګوتې وهې د هغې ټولو قاتل معلوم دی د هغې ټولو قاتل باندې مونږ په هغه ورځ هم غږ کړی دی په بله ورځ هم په جرګه کې هم کړی دا جرګه مونږ قاتل خلاف کړی بیا غږ وکړه که نه ته اوس بیا غږ وکړه که نه خیر ده یا ورته دې کړی بیا یې وکړه بړستن کې دې غږ کړی اوس یې وکړه څوک د قاتل دا خو مونږ هره جلسه کې هره دغه کې هر جلوس کې هر دغه کې وایو چې ये जो दहशतगर्द है इसके पे जोर दिए تا خو موږ هر ځای کې وایو ډر اسخوان وهي منظور پښتون ये जो दहशतगर्द है इसके पीछे जोर दिए ये जो दहशतगर्द है इसके पीछे जोर दिए دا نو څه معنا ته خو ما ته معنا وکړه دا څه ما دا کومه سندره یې ویلې دا وای دا منظور پتلون په دې کې لاس دم دا فیصل شنو مشال راغلی دا څوک ده جناب جنرال صاحب سلامونه نیک هیله قاری صاحب تاسو ټولو ملمنو ته مننه جنرال صاحب زړه در سره مینه لرم زه په امریکا کې اوسېږم زه د افغانستان یو تجار یم او همیشه ستاسو ویډیوګانې ګورم او ډېره راته زړه ته نږدې خو زه صرف فارسی وایم پښتو کله کله مخکې مانا جناب صاحب بسیار شما را دوست دارم جناب صاحب ما طال افغانستان آمدیم اما از کمیته دعوت و ارشادات بر ما تماس گرفته شدن که بیاین حتما قاری صاحب اسمشون از یادم در واتساپ برام مسیج کرده بودن ما بسیار خوش داریم شما را مثل شما اشخاص که هم برای دین خدا هستین و هم به مردم هستین و هم دلسوز هستین مگر جناب صاحب ما در لایو کس نمیرم یا نه این کارا را خوش دارم فقط لایو شما به خاطر لایو دین اسلام و حقایق شما بیان میکنید باش ما کمره ما جناب صاحب چالان کنیم شما برای ببینیم ما برای شما دا ریکوست هم کردم فالو کردم و شیخ دیده دا پرایویت تا یا میسیجو که دا لنبر بیا ما تراکه زنده و سلامت باشه آقا جان خیر ببینیم بس بخلا بورم که دا این چی از بیرق است بیرق امارات هم ما قبول دارم به خاطر چی که بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله ندارم ما میفهمیم که شما با قربانتان زنده باشه الحمدلله جوان هستی استعداد داری افتخار ماستی که یک تجار افغان ما به این عمر الحمدلله تجارت میکنه و به کشور خود اراده دارم ما هر خدمتی که باشه در کشور یگانه تونی هر افغان ما که به چیزی که از دست ما میشه انشالله امرایش همکار هستیم و دوست داریم که بیا هر افغان ما به کشور خود به قربان شما مثل شما و اشخاص است که امارات در سطح دنیا
به چشم خوب مینگرن فعلا. ورنه مردم خب حالا که یگان تا را میگیم که در امریکا که امارات اسلامی سیفترین جای دنیا فعلا افغانستان است. حالا مردم باورش میآید. من نه جناب صاحب نه چاپلوسیت دارم و نه کدام چیز دیگه. یک روز یکی از دوستان ما پرسان کرد جناب صاحب که تو طرف جمهوریت هستی یا طرف طالبان هستی؟ من گفتم طرف هیچ کدامش نیستم، طرفدار اون کس هستم که خونریزی نباشه، مردم ما بیچاره و در بدر نباشه. فعلا در افغانستان میفهمیم مشکلات اقتصادی بسیار زیاده جناب صاحب، همه ما از این نمیتونیم چشم پوشی کنیم، اما حکومت هست فعلا که آزادانه میتونه، کس آزارت نمیتونه مثل سابق یا چی واره. جناب صاحب با خدا باور کنید ما فعلا در پاکستان هستم، من تجارت برنج و چای سبز به امریکا دارم. ان شاء الله به زودیا به افغانستان میاد. افغانستان شروع به خاطر خودت میفهمی جناب صاحب که ما امریکا قبول نمیکنه مال که بارش از طرف افغانستان اما باردرش پورتش کانتینر نمیپذیره، برام بسیار مشکل خلق میکنه، مجبور هستیم از پاکستان بگیریم این چیزای خدا. اما ان شاء الله هر وقت که برای مشکل حل شد پس به افغانستان خود برمیگردیم. اما جناب صاحب به خدا قسم حالا به سرافتخاری به پیش طالبان پیش امی مردم پاکستان به سرافتخاری میگیم که ما یک دولت حاکم است که ازش میترسین شما. آفرین. ما یک کار کنی که به زودترین فرصت افغانستان بیا، یک ماه 10 روز 5 روز ببینی امیجا که تجارا تماس بگیری و میتونه که اموال افغانستان به بسیار سهولت خوب این تا امریکا رو بر شما برسانه. ما اینجا تراس کارگو داریم از طریق ازبکستان، ترکمنستان، ایران، اموال ما حتی درینگ پیپسی و چیزا از اینجا میره به اروپا و به امریکا. دیگه یک خدمتت باشه به مردم افغانستان. اینجا انشالله مردم میشناسیم، خطش میشانمتان. هر جایی که تو بخوای صرف در رابطه به میوه خشک و با میوه های تازه بازار در امریکا پیدا شد، یک افتخار کلان می باشه برای مردم افغانستان. ما کار پیدا میشه. جناب صاحب پول کافی و سرمایه گذاری چیزا دارم الحمدلله و چرا نه حتما به افغانستان پس میگردم. فعلا در پاکستان خب 5 ساعت دور از در موتر بشینید ترخم تیر بشه طرف میگه دیگه قدر نیست. ام دفتر کل چیز فیلم پاکستان است. میام بخیرت من شماره تون حالا میگیرم، شماره پرایوت مسیج میکنم حتما که شما 6 تا برخواست میداشت. تجارت افغانستان زیادتر شد. من دوستم توکل احمدیار اینا دوستای دیگه من زیادتر هستن، مومن صاحب که با اون اتاق تجارت است، زیاد دوست افغان تجار داریم. عزیزی صاحب که در دبی هستن دوست ما خیشای ما دوست ما نیست دیگه بگه صاحب و دوستا زیاد داریم ان شاء الله بخیر میبینیم. و جایتان خالی انار قندار امیال آمده برام، از قندار آمده از کویت آمده برام. ماشاءالله والله من امروزم 4 گلاس جوشش از زدم، اما تو فهمیدی که نوش جان همیشه جان صاحب ما جوانا 7 کیلو 2.5 صد افغانی است. بله از قرآن. باشه جان صاحب ما یک چیز براتون بگم، ما همیشه جوانای افغان، جوانای روشن همیشه سرتون استاده است چی از هر نگاه باشه. جان صاحب ما غیر خیابانه که شما به ایراد رفته بودید، ما کمپانی ما زیادتر کمک کرد. خب ما هیچ وقت نام نمیگیرم، ما فی سبیل الله کمک میکنیم به خودنمایی و شما در پروفایل ما رو ببینید ما به خودنمایی ما یک چیز براتون بگم. ما یک چیز برات بگم که مردم هرات بسیار فوق العاده دست مردم خود گرفتن. ضرورت نشد که دیگه مردم بیا با صدها میلیون افغانی و دلار کمک کردن و خانه ها جور کردن. هر شرکتی که ما در هرات رفتیم یک بنیاد خیریه بسیار فعال داره که از پول خود، از منافع خود، از زکات و خیرات هم و فکری خود از طریق بنسط خیریه خود نه تنها برای مردم هرات در هر کونه افغانستان یا از کل تجارا که در پیش قدم است که یک افتخار است و دیگه مردم هم دیگه ولایت هم باید نمت یک کار را کنن تجارای ما که مردم خود در آغوش خود بگیره. انشالله مشکلات حل میشه. ای کار کرده و ای افتخار مردم هرات ما هرگز فراموش نمیکنم. قربان شما شما واقعا بچه راستی از این وطن هستید. همیشه ما امرایتان استاد هستیم جناب صاحب، چیز خدمت و چیز کاروبار باشه این طرفا و یا برادرتان همیشه امرایتان در خدمت است. من از نظر به پیشوری 3000 نفر میگم برادرتان همیشه در خدمت تماس میگیرم. صرف به خاطر تماس میگیرم که تجارای ما نور چشم ماست که هر تجار افغان ما
که به وطن خود بر میگرده سرمایه گذاری میکنه. ما که 5 نفر در کار کنه اینمی افتخار ماست که خود زیاد خوبان 5 نفر ما که به کار شود. خداوند شما را زنده داشته باشه، خداوند به کشور برگردانه. تان ما در خدمتتان هستیم. السلام علیکم. علیکم السلام. خداحافظ شما. خداحافظ شما. زنده باشی. حالا که د ما د فارم د غواګانو چې مختلف غواګانې به بیا تاسو ته پکې ښیم د سره فالو کوي وروره او فارم این جانب تاسو به جنرال نه لیدل. زموږ څه وایم پراغ نه دی راکول سوی، خالي میوټ او هغه کولی سم بلاک بس همدغه نه خو او هېڅ سم ولاکه کېږي. ما خو څو دفعې درته افشان ولیږه خو هغه کېږي بیرته راګرځي ریواز سي. ښه دلته به زه وګورم داسې یوه خزنده مزنده مې که پیدا که شیخه د دې ورور سره د رابطه برقراره که چې بیا زه لمبر تا نه غواړم. دا شیخ وګوره ما ته دومره کارونه کوي او تاسو وروره ګله صاحب مسیج مې وکړ خدا ته د خپله قسمت په جنرال صاحب او د خپل تصویر زه د ده فارم عکس د غواګانو عکس غټ غنه ښکاري زما غواګانې هغه دومره ښه ښکاري جنرال. ملګرو دا اکاونټ سره فالو کی ورته شیخ فالو کړم یو څه پوهې فالو به کوم نه درا کړې بلا دی ورته و دا خلاص کړل ته ما ته ودرو یو ګر جنرال سے کوم راپورټ تا کوم